اوس خبر شامل و چې کله د تحریک طالبان پاکستان او پاکستان حکومت ترمنځ مذاکرات مخکې بوتلو لپاره د پاکستان علماو یو وفد د مفتی تقی عثماني په مشرۍ کې افغانستان ته روان شوی دی. تفصیلات تر مخه وفد کې مفتی تقی عثماني نه علاوه حنیف جالندری، مولانا محمد طیب پنجپیر، مولوی انوار الحق، شیخ ادریس او مفتی غلام الرحمن شامل دي. په ډاګه د تیر کال نه شروع مذاکراتو کې تر اوسه جاری دي، ولې دغه تر اوسه مذاکراتو کې څه پرمختګ نه دی شوی. د لوی اختر نه پس د پاکستان حکومت او ټي ټي پي ترمنځ د مذاکراتو دا لومبی دور دی. کله د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت ترمنځ مذاکرات مخکې بوتلو لپاره د پاکستان علماو یو وفد د مفتی تقی عثماني په مشرۍ کې افغانستان ته روان شوی دی. د تفصیلات تر مخه وفد کې مفتی تقی عثماني نه علاوه حنیف جالندری، مولانا محمد طیب پنجپیر، مولوی انوار الحق، شیخ ادریس او مفتی غلام الرحمن شامل دي. په ډاګه د تیر کال نه شروع مذاکراتو کې تر اوسه جاری دي، ولې تر اوسه دغه مذاکراتو کې څه پرمختګ نه دی شوی. د لوی اختر نه پس د پاکستان حکومت او ټي ټي پي ترمنځ د مذاکراتو دا لومبی دور دی.